د کہانی شروعات د یو سړی نه کیږي چې هغه څنګه پیسې روباسي د هغې نه خورې جوړې شي. حیرانه پاتې شي چې دا څه روان دي. بیا هغه په تادې سره کور ته ځي او بیا د کړکۍ نه پیسې راولي چې د هغې نه هم په هوا کې خورې جوړې شي. د دې په لیدو سره سړی ویریږي او د خپل زړه د مطمئن کولو دپاره په خپلو لاسو جوړ کړی شوي عکس راخلي او نیم د کور نه بار ږدي او نیم د کور دننه چې په لږ ساعت کې د بار والی حصې په ایرو کې بدلی شي. اوس د پوخ یقین پیدا شي چې واقعي څه شته چې کوم یو څیز هم په دې کور کې موجود دی هغه بار ته نشي تللی او بار ته په تلو سره داسې غیبیږي که چېرې هغه د سره ونه د کروڑو روپو دولت اوس صرف خشاکو او د بار دنیا دپاره د ایرو نه علاوه څه هم نه و. په دې هر څه باندې ځان پوهه کوي چې اخر دا هر څه کیږي څنګه. په دې کې ښځه د خپل درو میاشتو زوی له د چکر ورکولو دپاره بار ته بوځي. دی یې ویني خو د سویل نه مخکې هغوی بار ته لاړ شي چې لږ ساعت پس دی د ماشوم چغې واوري. د هغه د بوټانو سرې سرمنې هم په عجیبه طریقې سره بدلیږي او صرف په 2 منټه په بار تېرولو سره ته د 5 کالو ماشوم جوړ شي. د ده ښځه هم پوهه شي چې دا ماشوم صرف په دې کور کې ژوندی پاتې کېدی شي او بار ته په تلو سره پته صرف په 10 منټه کې بوډا سړی جوړ شي او مړ به شي. دې دپاره دوی خپل زوی پوهه کړي چې بچې تا ته یوه خطرناکه بیماري ده. ته د بار هوا نشي برداشت کولی چې ته څومره په کور یې نو هغومره به ښې خو د نورو ماشومانو په شانې چې څومره دوی منې کړي نو هغومره پکې د بار ته راتلو طلب پیدا شي. هر وخت د دې موقع په تلاش وي چې څنګه به بار ته لاړ شي. دوی ورته کړکۍ هم تاله کړي خو د دې باوجود هغه بار ته ځي چې مور یې په موقع ګیر کړي او کور ته په زور سره رادننه کړي چې د څه د وجې مور ورته په کړکۍ لرګي ټک وخي چې د سره به تره بهر دنیا ښکاري نه. پلار یې خپل زړه ته مانچه راواخلي او د کور د شاته مشق شروع کړي خو ده ته دا پته هم نه وي چې دا په کوم وخت کې زما په کارېږي. په دې دوران کې د ده او د ښځې په منځ کې جګړې شروع شي خو هغوی ته دا پته نه وي چې د دوی دا خبرې پټ په پټه زوی اوري. په سبا باندې دوی ګوري چې هغه کیلونه چې پرون ماته شوې ده هو واپس ټیک ټاک پرته ده. هغه د دې په باره کې د ښځې نه تپوس کوي چې لیټونه په پړقېدو شي. دوی په منډه باندې زوی ګوري چې د ور بلا وهلو سره هغوی حیرانه پاتې شي. د زوی د کمرې نه دننه ځنګل جوړ شوی وي او زوی یې پکې لګیا وي لوبې کوي. دوی ته هم داسې لګي که چېرې بلې دنیا ته راغلی. دې سره پلار ویریږي او په زوره باندې د مټې ونیسي او رادننه کړي او بیا د ده نه د کمرې چابیانې هم پټې کړي او په غوسه کې ښځې ته وایي دا هلک ما ته ټیک نه ښکاري. پته نه لګي چې دا به راکره لا کم مصیبت راوړي خو د ښځې په زړه کې دا وي چې پلار یې ماشوم سره حسد کوي. په دې کې د دوی د کور ټلیفون باندې رنګ راشي چې د رنګ والا هغه بوډا سړی و چا چې پیتا کور خرڅ کړی و. مور یې د زوی نه ټلیفون واخلي او خاوند له ورکړي چې بوډا ورته وایي که چېرې ته غواړې چې ته دا هر څه په حقیقت کې بدل کړې او دا هر څه د ځان سره بار ته هم یوسې نو د دې صرف یوه لار ده چې کوم انسان سره ته د ټول نه زیاته مینه کوې د هغې قرباني به ورکړې. زه هم په دې کور کې پیدا شوی یم او ما تې خپل ځان د مور او پلار په بدل کې خلاص کړی دی. دا خبره چې کله یې ښځه واوري د هغې زړه مات شي او د دغې کور ته پرېښودو فیصله وکړي او په لاره کې خودکشي کوي خو همت ونه کړي شي او ګاډۍ رامنې کړي. د مور په تلو سره پلار په ذهني توګه ګډوډ شي او زوی ته بار بار سوالونه کوي چې تاسو ما ولې بار نه پرېږدئ او د هغه دا ډېر سوالونه پلار غوسه کړي او هر څه ورته صفا صفا وایي چې زموږ د خوله خو درته خوله نه ښکاري. بار ته وځه نو په خپله بار ته دا هر څه پته ولګي. په یو منټ کې به بوډا شي او مړ بم شي او ته ولې په خبره نه پوهېږې. ته صرف هم د دې کور دپاره پیدا شوې. د دې په اورېدو سره د ماشوم د خپو نه ځمکه وتښتي چې دا لا په کوم عذاب کې راګیر شوی یم. پلار یې هم په خپلو کړو خفه وي او په دې خفګان کې دواړه ویده شي. بیا یې په نیمه شپه کې مور کور ته راشي چې پلار او زوی یو ځای په اوږدو لیدو سره په سترګو کې اوښکې راشي چې هر څه په سمېدو دي او اوس په موږ د یو خوشحاله خاندان غوندې زندګي تېرو. خو هغې ته دا پته نه وه چې زوی اوس هم په خپل عزت راټینګ دی او د زوی په زړه کې د یوې خطرناکې منصوبې خیال پیدا شي. کله چې مور او پلار اوده وي په دغه دوران کې د پلار د جامو نه چابیانې راپټې کړي او چې څنګه یې مور او پلار راکوز شي نو ور د مخکې نه کولو وي. بیا یو عجیبه منظر ویني چې د دوی د 5 کالو زوی د دوی د خبرو د نه منلو د وجې په لږ ساعت کې په یو غټ سړي کې بدل شوي او په وجود باندې د سوځېدو خاپونه دي او په راتاوېدو سره پلار ته تمانچه ونیوي چې پلار یې پرې ورمنډه کړي او ښځه ترې خلاصه کړي او بیا دواړه په جګړه شي چې د څه د وجې ښځه بېهوشه شي. کله چې مور په هوش کې راشي نو زوی یې غیب وي چې پلار یې ورته وایي چې هغه له ما بار ته دیکه ورکړه او مړ مې کړه. بیا د روټۍ په وخت کې د مور د پلار حرکتونو ته پام شي چې هغه خوراک بالکل د خپل زوی په شان کوي. په دې سره دا پوهه شي چې دا زما خاوند نشي کېدی او د پلار په شکل کې دا په اصل کې زما زوی دی خو هغه مسلسل لګیا وي او
رضا کوي چې زستا خاوند یم زه څنګه شکل بدلولی شم خو مور یې ته منډه کي او خپل خاوند پسې ګرځي چې خاوند یې لګیا وي او د هغې تارونو والا دیوال کې سوري کوي او ښه غاړه پکې لاړ شي هغې ځای ته چې د کم نه دا هر څه شروع شوي هلته په ورتګ باندې دی مکمل د خپل کور غونته کور ویني چې دی ورله کړکۍ ماته کي او پکې داخل شي چې هلته ورته خپله ښځه او خپل همشکل میلو شي او د دواړو په منځ کې ښځه وه چې ورته وایي چې ما سره راځو بل ورته وایي ما سره چې د څه د وجې د هغې مازغه کار پرېږدي چې یو ته پکې لاس ونیوي او بهر طرف ته ځان سره بوځي چې دا ورله تیکه ورکي او په ځمکه د راپرېوتو سره شکل بدل شي دوی دواړه د دغه کور نه د تلو کوشش کوي خو بار بار هغه یو ځای له واپس راځي دا ټول د زوی کمال او زوی ولاړ وي او چاړه په لاس د دوی انتظار کوي چې په پلار رامنډه کي او په یو ګزار سره مړ کي خو د چغو سورو په ځای باندې مور په ځای ولاړی په دې سره دی هم حیران وي ولې چې بارې اصلي مور او پلار منډې وهلې او دا ورته هغوی خپل همشکل پرېښودي وو لکه څنګه چې ورته د ړومبي پرېښودي او بیا هغوی ورپسې دلته راشي چې دوی په غوسه کې په پلار ورمنډه کي او د ځان سره یې بار ته وغورځوي چې مور یې ورپسې وربند کي او د مور د سترګو وړاندې په لږ وخت کې زوی لاول بوډا شي او بیا ایره شي او دوی دغه کور د همیشه لپاره پرېږدي تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای